السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی vous êtes، یعنی د vous êtes کلمه څه معنا لري او څنګه په جملو کې استعمالولی شو. vous êtes معنا تاسو یاست یا تاسو یاست، جمع لپاره استعمالیږي. vous êtes malade، vous êtes malade، vous êtes malade، تاسو مریض یاستئ. کله چې یو نه زیات کسانی هغې لپاره هم vous استعمالولی شئ، یعنی vous تاسو. او دا کله چې یو څوک تاسو نه مشر وي یا د یو چا احترام کوئ، هغه وخت کې هم ورته استعمالولی شئ vous، یعنی تاسو. vous êtes en vie، vous êtes en vie، vous êtes en vie، تاسو ژوندي یاست یا تاسو ژوندي یاستئ. en vie معنا ژوندی. vous êtes seul، vous êtes seul، vous êtes seul، تاسو یوازې یاستئ. seul معنا یوازې، تنها. vous êtes seul، vous êtes seul د آخر کې چې او حرف راغلی دی دا ښځې لپاره یا فیمینان لپاره استعمالیږي. vous êtes le meilleur، vous êtes le meilleur، vous êtes le meilleur، تاسو غوره یاستئ. le meilleur معنا غوره، بهترین. vous êtes plus rapide، vous êtes plus rapide، vous êtes plus rapide، تاسو ډیر چالاک یا ګړندی یاستئ. plus معنا ډیر، rapide چالاک، یو څوک چې ډیر تیز وي، ګړندی وي، هغې لپاره rapide استعمالولی شو. vous êtes en colère، vous êtes en colère، vous êtes en colère، تاسو قهر یا غصه یاستئ. en colère معنا غصه، یو څوک چې په غصه کې. vous êtes content، vous êtes content، vous êtes content، تاسو خوشحال یاستئ. دا نارینه لپاره استعمالیږي. vous êtes contente، vous êtes contente، vous êtes contente، تاسو خوشحاله یاستئ. دا ښځې لپاره استعمالیږي. content خوشحال، نارینه لپاره استعمالیږي. contente خوشحاله، ښځې لپاره استعمالیږي. د content په آخر کې دا او حرف اضافه کو، ښځې لپاره استعمالیږي. N'oubliez pas de partager avec vos amis. Merci. شیر کول یې هیر نه کړئ له دوستانو سره. مننه.